السلام علیکم مشرانو کشرانو، شاد و آباد مو غواړم. خو چې څوک حق وینا کی بیا عوام ترې خفه کېږي د مشر نه، او چې څوک حق کیسا کړي بیا خلق خفه کېږي. او زه دا وایم چې حق وینا الله پاک په قرآن شریف وایي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې حق ویل پورې چې څوک شرمیږي دا د مونږ نه دی. حق ویل چې کیما دوکانه په قرآن شي الله پاک واضح ویلی دي چې حق ویل بیانوي چې کیم رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته تاسو وکیل دی چې هغه تاسو وکالتو کی په ورځ د محشر ویلوړوي او چې هغه سره ته ویلی دي هغه بیانوي. نن دا مو په اشغار شعر ټول کړی دي د حدیثینا او د غونډه خبره ډېرې مې په اشغار شعر بیان کړی ده او نور هم بیانوم په اشغارو کې. او الله دا وکړي چې مونږ تاسو ته اعمال او تک را نصیب کو الله پاک. د حیوان نه بدتر شوی نن انسان دی، د حیوان نه بدتر شوی نن انسان دی. کوم انسان دی چې په سمه لار روان دی، کوم انسان دی چې په سمه لار روان دی. معامله زمونږ د عقل او عمل ده، معامله زمونږ د عقل او عمل ده. ګنې څومره بنیادم په الله ګران دی، ګنې څومره بنیادم په الله ګران دی. د دولت سرګردنی دا نور څه نه دی، د دولت سرګردنی دا نور څه نه دی. ورور د ورور او پلار د زوی سره خفګان دی، ورور د ورور او پلار د زوی سره خفګان دی. مسلمان په زلزلو ټول تبا کېږي، مسلمان په دمکو ټول تبا کېږي. داسې حال کله د ښکلي مسلمان دی، داسې حال کله د ښکلي مسلمان دی. نصیحان چې ماته نیغه لاره ښایي، طبیبان چې ماته نیغه لاره ښایي. ورته وګوره په خپله سرګردان دی، ورته وګوره په خپله نن حیران دی. خیالي ته خو ورنتللی یې دوبۍ ته، خیالي ته خو ورنتللی یې دوبۍ ته. خبر نه یې په څه حال وزیرستان دی، خیالي ته خو ورنتللی یې دوبۍ ته. خبر نه یې په څه حال وزیرستان دی، خبر نه یې په څه حال افغانستان دی. یا رب یا رب تیمیش په حال رحم وکړي یا رب، یا رب العالمین. بادشاہ د کل جهان بادشاہ ته تدیمیش په حال رحم وکړي. ربنا ظلمنا نفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.